د مینه ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر. د نن شپې خبري ټولګي ته ښه راغلاست. په سر کې تازه خبر جزئیات دا دي چې په کابل ښار کې د دیني عالم او خطیب مولوي عبدالسلام عابد پر موټر د ماین چاودنه شوې ده. دغه چاودنه د کابل ښار د 4مې امنیتي حوزې په پروانسي سیمه کې شوې ده. د کابل د عبدالرحمن جامع مسجد خطیب مولوي عبدالسلام عابد په فیسبوک پاڼه کې لیکل شوی چې د مولوي عبدالسلام عابد پر موټر د جسپکي ماین چاودنه شوې ده. په دې پیښه کې په خپل عابد او ورسره کسان ژوبل شوي دي. ویل کېږي چې نوموړی اوس په روغتون کې دی او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. پنجشیر جبهه لطیف پدرام لویه جرګه قبیلوي دود د افغان ناورین نشي حل کولی. د احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو په ضد د پنجشیر د مقاومت جبهې د افغانستان د معضلې د حل لپاره د لویې جرګې د جوړېدو د غوښتنې مخالفت کړی دی. د دغې جبهې یو ویان د لي میسم نظري ویلي دی چې لویه جرګه یو قبیلوي دود دی او د افغانستان ستونزه په یو عصري بنسټ کې چې د ټولو استازیتوب وکړی شي حلیدونکې ده. د پنجشیر د مقاومت جبهې دغه راز د 1943 کال اساسي قانون د موقت نفاذ لپاره هم د حامد کرزي غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې دغه قانون جوړ شوی او د افغانستان اوسنۍ اړتیا نشي پوره کولی. یادې ډلې ټینګار وکړ چې د افغانستان قضیه د عدالت پر بنسټ د ټولنیز تړون یو بل زغملو، ازادۍ د تاوتریخوالي له پای ته رسولو، وژلو او د هیواد ورانولو د لړۍ ختمېدو سبب شي. څو ورځې مخکې پخواني ولسمشر حامد کرزي وویل چې طالبانو ته یې د لویې جرګې او د ظاهرشاه د واکمنۍ د اساسي قانون د نافذولو مشوره ورکړې څو ټول ګډونه حکومت او نړیوال مشروعیت پیدا کولو ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د ملي کنګرې په نوم د یوې سیاسي ډلې مشر عبداللطیف پدرام هم چې له مشهورو تاجک فاشیستانو څخه ګڼل کېږي د لویې جرګې د بللو مخالفت کړی دی. اسلامي امارت وایي تر دې دمه له خپلو لیکو 1504 نامطلوب کسان ایستلي دي. د اسلامي امارت د صفونو د تصفیې کمیسیون مشر مفتي لطف الله حکیمي وایي په تیرو 2 میاشتو کې د اسلامي امارت له لیکو 1504 نامطلوب کسان ایستل شوي دي. حکیمي وایي په دې برخه کې له جدیت کار اخلي او د هیچا خاطر نه کوي. د حکیمي په خبره له پوځي لیکو نه په ایستل شوو کسانو کې ځینو له داعش ډلې سره اړیکې لرلې، ځینو نور له خلکو سره په ناوړه چلند تورن و او پاتې نور د اسلامي امارت له اصولو سره غړونه کوله. د صفونو د تصفیې کمیسیون مشر وایي عام خلک دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي ترڅو د اسلامي امارت پوځي لیکونه ورانکاري او نامطلوب کسان وباسي. 2 میاشتې وړاندې د صفونو د تصفیې کمیسیون هغه مهال رامنځته شو چې د اسلامي امارت یو شمېر سرتیري د خلکو په ځورولو، خپلسریو له دندو په ناوړه ګټې اخیستنې او وهلو ټکولو لاس پورې کړ. طالبان وایي د نوي مالي کال لپاره مو بودیجه ترتیب کړې ده. د طالبانو د مالیې وزارت ویاند احمد ولی حقمل وایي مالیې وزارت د راتلونکي 1400 لمریز کال لپاره بودیجه ترتیب کړې ده. ښاغلي حقمل د افغانستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې یاده بودیجه له داخلي منابعو څخه ترتیب شوې ده. هغه ویلي د راتلونکي کال لپاره مو بودیجه آماده کړې ده. کار پرې شروع دی. تقریبا د مالیې وزارت لخوا یې کار خلاص شوی دی. دا په تیرو 2 لسیزو کې اول ځل دی چې افغانستان کې حکومت داسې بودیجه جوړوي چې تکیه یې پر خارجي مرستو نه ده. د ښاغلي حقمل په وینا عادي او پراختیایي بودیجه ټوله له داخلي منابعو څخه چمتو شوې ده. د نوموړي په وینا له یادې بودیجې څخه به هیواد کې کمې خو اغیز لرونکې پروژې تمویل شي. د مالیې وزارت ویاند ونه ویل چې د نوي کال لپاره څومره بودیجه ترتیب شوې ده. هغه وویل چې یاده بودیجه د تصویب لپاره د ریاست الوزرا دفتر ته ځي او وروسته به د وزیرانو شورا لخوا تصویب شي. پاکستان وایي د اسلامي همکاریو سازمان ناسته د نړۍ او طالبانو ترمنځ د اړیکو واټن کموي. ټاکل شوي چې 2 ورځې وروسته په پاکستان کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته ترسره شي. پاکستان وایي چې دا ناسته به د طالبانو او نړۍ ترمنځ د واټن کمولو لپاره ګټوره وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پنجشنبې په ورځ د لیندۍ په 25مه نیټه په اسلام آباد کې په یو خبري ناسته کې ویلي چې د اسلامي همکاریو سازمان ناسته به په دغه هیواد کې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د یوې حل لارې موندلو یو ګام وي. هغه ټینګار کړی چې پاکستان د ناستې په کوربتوب سره غواړي د نړۍ او طالبانو ترمنځ د واټن کمولو کې ښه رول ولوبوي. دغه ناسته د ډسمبر په 19مه نیټه ترسره کیږي او د طالبانو د چارسنبالي حکومت لخوا به د امیر خان متقي په مشرۍ او پلاوی پکې ګډون وکړي.
کابلوف وایي د کډوالو څپې مخنیوي لپاره باید د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ خوشي شي. روسیې له لویدیځوالو مشرانو غوښتي دي چې بشري مرستو لپاره د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ خوشي کړي چې د اروپا پر لور د افغان کډوالو تازه څپو مخنیوی وشي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ضمیر کابلوف وایي هیواد یې لویدیځوالو ته خبرداری ورکړې چې د افغانستان د شتمنیو کنګل کول ښایي په سږني ژمي کې د اروپا پر لور د زرګونو افغان کورنیو د کوچېدو لامل شي. نوموړي د روسیې له ریانوویستي خبري اژانس سره خبرو کې وویل لویدیځوال د کډوالو له څپې ویریږي نو باید د افغانستان پیسې خوشي شي چې هغه څه باید وکړي چې زرګونه افغان کورنۍ له هیواده وتلو ته اړ نشي. روسیه مرکزي اسیا سیمو ته د دولت اسلامي نومي ډلې په ګډون د توندلارو وسلوالو ډلو له ننوتو ویره لري. ښاغلي کابلوف له دې مخکې له اروپایي هیوادونو غوښتي وو چې له طالبانو سره تعامل وکړي او اروپایي ټولنه باید په کابل کې خپل سفارت پرانیزي. نوموړي دغه راز خبرداری ورکړی و چې افغانستان د ترهګرۍ او مخدره توکو پر لور د سقوط سفر کوي. په امریکا کې د کورونا له امله د مړو شمېر تر 803,000 واوښت. د جان هاپکینز پوهنتون د معلوماتو له مخې په امریکا کې تر 50 میلیونه ډېر کسان په کورونا اخته شوي او تر 380,000 ډېر بیا د دغه وایرس له کبله مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر تر 272 میلیونه ډېر شوی او تر 15 میلیونه ډېر کسان ترې مړه شوي دي. په ایټالیا کې بعد د دغه وایرس له کبله د مړو شمېر 144,287 تنو ته رسېدلی دی. د دې ترڅنګ په برازیل کې 615,240، په مکسیکو کې 295,202، په هند کې بیا 403,530، په بریټانیا کې 146,000، په ایران کې بیا 113,200 او په پاکستان کې 28,940 تنه تر دې دمه کورونا وبا مړه کړي دي. د سالنګونو د ساتنې ریاست مسؤلین د لوی وزن لرونکو موټرو یا ټیلري پر مخ د دې لوی لار له پرانیستو خبر ورکوي. د سالنګونو د ساتنې مسؤل عبدالله عبید هشت صوب ورځپاڼې ته وویل چې دا لویه لار د جمعې په ورځ په سهار د لیندۍ په 26مه نیټه په وار سره د ګذرګاه له دواړو خواو د لویو موټرونو پر سر پرانیستل شوه. د ده په وینا د سالنګ لویه لار د واورې له ورېدو او باد لګېدو له امله د چهارشنبې ورځې له نیمې راهیسې د ټیلرو موټرونو پر مخ تړل شوې وه. ښاغلي عبید همدارنګه نن د سالنګونو د اوبو او هوا په اړه وویل چې نن ورځ لمریزه وه او د باد لګېدل هم د دې لویې لارې له سویل لوري وه. درنو کتونکو د دې ساعت خبرې ټولګه تر همدې ځایه وه. تر بیا او نورو خبرونو ښې شېبې د الله په امان.